چې دا ویډیو ولیدل او دا خلک مې ولیدل چې د دغه نفر نوم یې زه نه یادوم ولې همیشه د ډیزل په نوم یادوم اصلي نوم یې ولاکه راته راضي یم د ده مخ ته چې خلک ولاړ د ده خبرې واورېدل یعنې قسم درته خورم د پاکستان حالت ډېر مخ پر خرابېدو دی ډېر مخ پر بربادېدو دي داسې نفر ورته ویستل نه ویستل په خپله په شهادت ورته رسول په تیارو کې وړل په هلمند او په کندهار کې د خلکو باندې خلک وژل دا خو اوس نه دي ورسره یو ځای دا پخوا 20 کاله سره یو ځای و خو کله چې بهرني قوتونه هم تر شا ولاړو دا خلک ناکام سوي نن بیرته یوازې دوی نشي سره راټولېدلی دا د راټولېدو نه دي دا داسې خطرناکه ماتې خوړلې ده دوی نه په ملت کې ځای لري له غربیانو له غرب نه چې د په میلیاردو ډالرو خوړ په داخل د هېواد کې په لکونو انسانان په شهادت ورسول دا خلک هېڅ حیثیت نه لري نه موږ په دې فکر کې چې دا نن ورغی او دغه تر شا ودرېده 20 کاله د خلکو په خپل هېواد کې چې د دوی بوټ پاکي وکړه 20 کاله د سر تم دا ویل بې عزته کولې بیا به کولې په څپړاق ویل له جمهور رئیسانو پورې به ګریوان ته لاسونه د خلکو ته ورچول چې یو سمبولیک به د پښتون په نوم ورته کېنولی دا اوس نه دی یو ځای سوي ملالې خورې دا له پخوا نه را سره یو ځای 20 کاله د خلکو یو ځای کار سره کړی دا 25 کال روان ده سیال صاحب محترم ویلي دي چې زه د افرادو په مقابل کې خبرې نه کوم نو که بله موضوع سیال صاحب محترم موږ هم د دې سره داسې خاصه علاقمندي نه لرو چې د دې په باره کې خبرې وکړو ولې یو لس داسې زړونه مو درد کوي چې زما خپل پښتانه وروڼه راولاړېږي او د افغانستان یعنی اوس هغه کسان نه دي پر قدرت باندې چې وطن په خطر کې ناموس په خطر کې زموږ ستاسو غیرت په خطر کې دي او دوی راولاړېږي په اروپا کې مثلا ګروپ ځان جوړي یو وزیر دفاع یې ځان انتخاب کړی دی بل وزیر خارجه بل وزیر داخله یو صدر اعظم دی یو رئیس جمهور دی د مسعود زوی هم اوس رئیس جمهور کېږي ستاسو نوی نو پر دې په استقبال باندې باید خبرې وکړو چې زموږ راتلونکي پر قدرت باندې ولاړ خلک دي دوی ډیزلي موضوع په خدای د ډیزلي وغږیږي په ډېره بخښنې سره ما مخکې هم درته وویلې چې دا د نفسي مخالفینو په اړه باندې به وخت ضایع کول د ځان توهین وي بهتره به دغه وي چې د فضل الرحمن چې کومې خبرې کړې دي او د ده نه د لښکرکشي یا د مسلح کولو غوښتنه کړې وه په دې اړه وغږېږو او دوم چې سعودي عربستان سره د دوی دفاعي تړون شوی و او نن سعودي عربستان خبر ورکړی دی چې که چېرته طبیعي تړونه تاسو دفاع ونه کوئ نو زما خپلې پیسې به بیرته راکوي یا د قرض غوښتنه یې ونه کړې وه که په دې اړه باندې د مشرانو وغږېږي ډېره به بهتره وي وښیي او که د دوی دغه سیاسون وښیي دا غونډ یو د سره ساخالي دغه بعضې خلک سیاسون یې سي چې دا کله راجګ سي په سټیج باندې یا چېرته یوه خبره کوي دا د دې دپاره کوي چې دغه خلک له دوی نه هغه نه سي متاثره نه سي نور دغه خلک له دوی نه لرې نه سي دوی مسخت د دې خبره کوي چې یعنې موږ خو واقعا د تاسې سره ولاړ یو موږ د تاسې غم خوړونکي او موږ تاسو ته مثلا خدمت کول غواړو خو په اصلت کې چې دي دا خلک ملالې خورې د ما په نظر ګمان مې نه کېږي که دوی دا وړی شړی سي دا غونډ په دغه حالت دي چې خدای دې ورته هدایت وکړي د ما صرف خبره دلته یوه بله خبره ده ګوره پاکستانی هېڅ وخت د کعبې شریفې د ساتنې لپاره سعودي ته نه ځي او نه دوی ځان د اسلام لپاره قربانوي دوی په سعودي عرب کې هم چې ده د امریکایانو ساتنه کوي په هغه کې د کعبې شریفې نه کوي ځکه چې دوی په دومره یو سخت جال کې نن سبا راګیر دي که دوی د سعودي او د عربانو ساتنه وکړي دلته ایران سره دا خلک په ډېر سخت جنجال کې ښکیل کېږي او د ایران د زور هم نه دي یعنې کومې وعدې چې دوی له هر چا سره کړي دي یوه وعده هم نشي پوره کولی دوی په خپله باندې په پاکستان کې له دومره مشکلاتو سره مخامخ دي چې د ورځې ډېر زیات پوځیان مردارېږي دوی خپل حکومت په رڼا ورځ باندې په سړک باندې پولیس نشي درېدلی ټي ده که بلوچستان دي له بد حالات سره دا خلک مخامخ کړي دي څوک چې خپل یو صاحب غواړي فکر کوم او خپل ځان کله چې خپل حکومت نشي ساتلی د خپلې بې امنیتۍ مخه نشي نیولی نو هغه به د سعودي څه وکړي او که دغه رقم
معمولی حرکت هم کې زیاس محترم تاسو به وینئ لکه څنګه چې اسه هم د زوال په حالات کې د نورم لغټو بدبختوي سره مخامخ کېږي. اوس دا خلک پیسې خوړلې دي ذمہواري کړې سینه ډبولې ده اوس نه مخکې کېدای شي نشاط خو یوازې دغه بانه دوی سعودي ته وړاندې کوي چې زه دلته په افغانستان کې هم په جګړه کې ښکېلم او یا له تروریزم سره یم او یا له ټي ټي پي سره یم او یا له داعش سره یم چې له هر چا سره یم دوی دغه بانې وړاندې کوي. دوی چې د جګړه له افغانستان سره شروع کړې ده هم په دغه خاطر باندې شروع کړې ده چې زه دلته په جنګ کې ښکېلم سعودي عربانو نه مفته پیسې نه شي خوړلی. ډېر وبخښئ فکر کوم سیال صاحب لا ناسي زه غواړم یو وضاحت ورکړم دا مسایل څه ګوري. په دغه 2-3 هفتې کې د پاکستان فکر کوم چې هغه آخري صحنه چې وایي نه د فلمو کې آخري صحنه یي چې بیا بدماش چپه کوي او دا لک فلم بیا انجلي اخلي او ډیزي بیا د بدماش مړ کوي. نو د پاکستان آخري سلګۍ را رسېدلي دي د دې دغه بیلګې موږ په دا ټیک ټاک کې وینو. دلته سوشیال میډیا ده دلته عام او تام ازادي ده دلته چې دوی راځي د امارات هغه مشران عکسونه پورته کوي. نو دا بیچارهګان خو مشر نه لري ځکه د دوی کوم مشر کدی ته معرفي کې موږ دغه د دوی د مشرانو په باره کې دلته وغږیږو خو دا خلکو عکسونه چې ما پورته کړي دي دا د دې لپاره دي چې پرون هم دلته تقریبا ډېر خلک راغله او د ځینو نه لاره ورکه ده. لاره په دې معنی چې تر اوسه خپل تګلاره نه ده معلومه کړې چې دوی په کوم طرف ودرېږي او دغه خلکو ته موږ تاسې باید وضاحت ورکړو. زه کوم شخصي دښمني د چا سره نه لرم او نه دوی زما په اصطلاح نه د دوستي نه د دښمني لیاقت هم لري داسې مخامخ ترسمان ځکه د دوی هغه پوزیشن چې ده او د موږ پوزیشن ډېر تفاوت کوي او دوی به فکر نه کوم لکه دوه ټایره چې د موټر مخته دي او دوه شاته دي موږ مخته دوی همیشه باید شاته پاتې شي. دوی نشي کولی چې دوه ټایره د موټر مخته لاندې کړي. نو مسله بل ځای ده. مسله دلته ده چې دا خلک د دوی په مجموع کې د کولیکټیف یا ورته وایي د دوی اجماع د قرار نیولې تر دغه هر یو چې دی زه نه پیغام چې داس خلک څوک دي لیوالم نه یم پوسم چې دا څوک دي خو د دوی ځینې ویډیوګانې چې ما ولیدلې لایفو ته زه په خپله نظم د دوی هره خبره د پاکستان په طرف ده او زه ځان سره دا فکر کوم چې پاکستان یو نوې لوبه د دوی په موجودیت کې خصوصا په سوشل میډیا کې جوړه کړې ده چې وکولای شي د افغانستان نوم بد کړي او د افغانستان د ولایتونو نوم بد کړي او دلته موږ تاسې ته اړینه ده چې خپل د وطن خپل په امکانات وګوري. موږ تاسې ټوپک نه لرو یا مثال کوم سیاست مدار نه یو کوم وزارت نه لرو کوم رسمي چوکۍ نه لرو خو صرف دا وطن وخت چې د وطن ته موږ غواړو وفادار اوسو یا دا وطن موږ خپل ګڼو نو موږ خو کمبل کار نشو کولای نه مو ټوپک واخیسي نه مو کمبل کارما یو کړه. نو دغه طریقه کولای شو چې دا خلک صرف پوکو چې دا خلک ستاسي آینده او ستاسي وطن ته ډېر خطرناک خبرې کوي او پلانونه ډېر خصمانه دي ځکه چې دلته پاکستان د سقوط په درشل کې ده او پاکستان آخري اپشنونه غواړي استفاده وکړي چې دغه اپشنونه چې دا اوس د عکسونو مایخي دي تاسې ځان سره فکر وکړئ. احمد مسعود چې خراساني دي او اصلا افغاني هویت نه مني او د اکسپورت کړی دی خپل سره یا ماشه زه نه پیژنم دا څوک دی او دلته عمدن د یو ډیر پیاوړی او ډیر قدرتمن د ټول افغانستان قدرتمن ولایتونه لري خو ځینې سرنوشت اساسي چې په دې باندې وایي چې پورتونه کړل پکتیا چې په 100 کالو دلته د پاکستان د هغه خط سره نږدې ده همیشه خپل قرباني ورکړې ده او پیش قدم دي د دوی هغه نوم پورته کوي یا مثال الته د دوی نوم نشته کوي موږ صرف دغه غواړو د دوی نه چې وی کی مبارزه مو کار نه لرو خو د ولایتونو نومونه دلته ما یادوي تاسو نشئ کولای چې د ولایت خو خواته تر دې ولسوالیت تاسو خپل د کور نمائندګي سم نشئ کولای دغه اوس بیچاره وای د فلیپینی خزي سره ژوند کوي خزي تر تختیدل ده نو موږ د خلک پیژنو غواړو چې د نور خلک مو پیژني او پرون دلته ډیر خلک راغله دلته یو لګ راغی خپل په کمره خپل پاکس ول زه د توای من چې زه $15,000 در کوم خو ته دا کارونه مکو ځکه دا د افغانستان د نامبدګۍ د پاره دی او یو بل دی د قرار پرونه پیغام د خزه ځکه نر دی زما خطر وسولاب زه فکر کوم چې کېدای شي چې هم نر یم بخزي ځکه قواره خزه ته پاتېږي आवाज د نر ده نو دا باید یو ولیدل شي کېدای شي چې پیسې نه لري بیا به مو پیسې مو واسو چې د خپل مسله معلومه کی چې دا اوس کومي طرف ته د پارسرت
دی راپورته شوي دي په کوم ټلویزیون کې مصاحبه کړې ده. د مصاحبه چې ما واورېدله خپل ځان ته افغان وایي، مسلمان وایي، د دې وطن وایي، او هلته د پاکستان نه پوهېږم بي بي سي وه که کوم ځای و، نو هغه ته وایي زموږ د افغانستان 50 سلنه چې دا ټول زموږ خویندې دي او سیاسرې دي، د دې د مکتبو سویچ پاکستان کې د طالبانو په ذریعه پاکستان په موږ باندې مړ کړی ده. ګوري پاکستان دومره قدرتمند سوی ده، زه دومره ګوري ځان ته افغان وایي او پښتون وایي، په پښتو غږیږي. پاکستان ته دومره قدرت ورکړی ده چې یو وطن چې 15,000 کلن تاریخ لري، د ټولو ښځو صلاحیت یې د پاکستان و څه ورته وایي حکومت ته ورکوي چې پاکستان امر کړی دی چې دوی باید مکتب ته لاړ نه سي. ځان سره فکر وکړي لږ، آیا پاکستان ته سړک جوړوي او خپل په وطن کې د ورځې 200 جنازې پورته کوي؟ دا بې مسؤلیته خبرې دا چې زموږ تاسې هغه بیچاره یا هغه ډېر مظلوم افغانان یا دلته ځوانان راځي او ډېر د وطن په ګران ده او د وطن ښېګڼه غواړي، دا چې واورېدی به څه فکر وکړي؟ آیا دا د یو هغه ذهنونه لا چې تر اوسه آماده نه دي ځینې بدلونو ته، د دوی راپارول نه دي؟ زما مقصد دلته دا ده چې دا خلک، هغه خلک چې تر اوسه نه پوهېږي چې په دنیا کې څه خبره ده، د هغوی مغزونه راپاروي. پارول په دې معنا چې په افغانستان کې دوی څه نشي کولی، خو دلته ذهنونه مشوش کوي او په ذهنو باندې غواړي دوی کار وکړي او ذهن سازي وکړي چې د افغانستان په نقص دوی وغږیږي. دوی کار نشي کولی د افغانستان په نقص. نو دغه دپاره ما دا کار کړی ده او دا خلک باید پوه سي چې دا خلک د افغانستان اولین دشمن دغه خلک دي. موږ باید په افغانستان کې یو جاروکشي وکړو، په خپل کور پاکو او د دوی هر هغه څوک مسؤلین دي، فامیل دي، تره دي، هر هغه څوک چې دي دا باید مصادره سي، د دوی سره باید وغږیږي خلک. دوی ته باید وایي چې د خدای بنده اول خو ته په مجموع کې د افغانستان نوم به دی، بیا زما د ولایت نوم به دی، بیا زما د ولسوالیو د قومو دغسې پسې راځه تر کورنۍ پورې. بېله شکه چې کیدای سي دا خلک چې دا عکسونه یې ما ایښي دي غیر دغه خو د کولابۍ دي، دغه افغانونه دي، په خپله وایي چې زه افغان نه یم او د ځان سره یو ځای کړي دي. دا په دې معنا چې دوی هدف نه لري افغانستان ته، اهداف نه لري دا خلک، صرف برنامه لري او برنامه دا ده چې افغانستان بدنامه کړي. نو دلته باید موږ تاسې هوښیار اوسو، دلته باید خپل ولس دي یا مثال دا څو نفره چې راځي په د سوشل میډیا کې دغه ځینې شیان پوسټ کړو، دا خلک خبر کړو چې دا هم د تا دشمن ده، هم زما دشمن ده. هغه جمهوریتۍ چې دغه وطن په ګران ده، هغه کمونیست چې دا وطن په ګران ده، هغه څوک چې وفاداره دا وطن ته، دا خلک د ځانه لرې کوي. زه ورته که مشکل لرو دا به حلوو، دا به کینو، دا به د دې وطن نه ته چاره لري نه زه چاره لرم. خو دا خلک دې پوه شي چې د دغه خلکو هر هغه څه چې په افغانستان کې دي که په هر ځای کې دي دا مصادره کیږي. دا لکه هغه نور چې د ورور اولادونه یې راویستله. پرون دلته یو نفر راغی، د دغه مشال د مور عکس، د پلار عکس، د بسته فامیل مال دلته مه راتېږده. نو دلته خلک اوس د دوی ټول هغه سور پودینه و نه پوهېږم کاسه و هر هغه شی پیدا کړي دي یا به پیدا کړي یا به پسې ګرځي. دا ولس دا کار کوي، ځکه اوس ولس بیداره شوی ده. د امارات په دې کې لاس نشته. اوس زه هم ولس یم، ما د دوی عکس پورته کړی دی، ما د چا په نمایندګي نه دی پورته کړی او دا عکس ما جوړ کړی نه دی. دا عکس دوی په خپله پورته کړی و، لایف د خپله دی، دی په خپله پکې ناست و، اماراتیانو ته کنځلې کولې، ښځې راپورته کړی دی. حتی ښځې نشي څه کولی، صرف د بیګانه یا هغه څوک چې دوی ته دا دیکتې ورکړی ده، دوی یو څو روپۍ ځینې اخلي او هغه خلک د دوی په ذریعه کوشش کوي چې په افغانستان کې ذهنونه د امارات یا د افغانستان د اراضي یا د افغانستان د استقلال یا د افغانستان د پرمختګ او دغه مسایل چې روان دي، د دې هغه بل عکس یا انظور یو منفي ترې ښکاره کړي چې دا خلک چې په افغانستان کې دي دا د موږ مزدوران دي. پاکستان دا غواړي چې پراخې کړي او دوی ناستي کار ورته کوي. دوستانو دلته دغه نقطې ته تاسې باید متوجه اوسئ. پاکستان دلته ځینې پاکستانیان د دوی مصاحبې په موږ واورېدلې، د دوی اوازونه یې کېښودله او د دغه قرار
چې ځان ته د چې نه پیغام په هر کې وایي ستاسي ارګ نشینان دا خبره کوي چې پاکستان د افغانستان د پاکستان په لاس کې ده او طالبان د موږ یو پروژه ده. یعنی تاسو مشران د خلک خبرې کوي او تاسو سیاستمداران او بلا شک چې ټول سیاستمداران ځینې یعنی ډېرې په دغه ډېر سخت ولاړ دي چې دا خلک د پاکستان یا پاکستانیان متهم تانه راکړي او هم موږ ته پیغورونه راکړي او موږ ته وایي چې تاسو مستقل نه یاست، امارات مستقل نه دي. دغه ثبوتونه دي او د ارګنیشنان دي، د خو سیاستمداران دي، د خو وزیران و، د خو پلانای و، د خو ډنګي و. نو دغه د مخنیوي لپاره باید مشتاسیالي ځلې وکړو چې دلته پاکستان یو ډېر یو خصمانه مبارزه ورو زموږ تاسې مخ ته اچولې ده، ځکه د نن په وطن کې ډېر مشکلات پورته شوي دي. اربکیان دغه د یو نفر دی د تورجان په نوم چې قومندان و، نه پیږم فکر کوم چې په روزګان کې و، اربکی و، هغه 1.5 سل نفر یې درلوده، زخمي شوی دی، انشاءالله مرداریږي. یو 6 نفره نور اربکیان یې پسې کړي دي. 15,000 اربکیان هغه وخت چې 2 هفته مخکې چې امریکا وتښتېدل ځان سره یوړه. نو دا اوس غواړي زموږ په مقابل کې وجنګي یا جنګ. خو په هر صورت فکر نه کوم چې راسي ځکه هلته خلک ورباندې راپورته شوي دي، هلته نور ګروپونه دي ورباندې راپورته شوي دي چې هغه خلک پاکستان کې مشکلات لري، ځای پر ځای کېږي، د یو ځای نه بل ځای ته وړي، د یو ځای نه بل ځای ته وړي، دې خوا ته هم نشي راوستلی، جنګ هم نشي پکولی. اوس ورسره ایران دي پیسې مور کړي دي. دا خو سپیان دي نه جنگي سپی چې ساتي، خو ډوډۍ ډېره خوري جنگي سپی. او مشکل دلته دی اوس دا 15,000 چې په پاکستان کې دوی راغلي دي، په افغانستان کې غواړي جګړه وکړي، خو دا خو مړه کېږي. زه ګارانټي زه تاسو ته درکوم چې یو ژوندی نه پاتېږي، خپل سرنوشت خراب دي، ختم دي. نو دا دوی ښځې بیا موږ څه وکړو؟ دا بیا خلکو ټینګ وایي چې والله دا طالبان ولې د 4 ښځې کوي، ښځې څه په وکړي؟ د دغه په ښځو باندې څه وکړي؟ دریا یې مکې واچي یا یې بیرته پاکستان ته غواړي چې پاکستانیان ته ورکړي. خو ښه دي بېچارهګان د 22 کاله یې ډېر زحمتونه ایستلي وکړي، د 4 ښځې دې وکړي، خو د هغه اجازه ده. خو د دوی کونډې څه په وکړو بیا؟ دا بېچارهګانې خو د سرپرسته ضرورت لري که نه لري؟ دا ستاسې کونډې څه په وکړي؟ دغه اوس دا 20 کلن جنګ کې څومره خلک مړه شوي دي، څومره عسکر مړه شوي دي، څومره ورور د جمهوریت سیمه سبا مړه شوه. د دا کونډو باندې څه وکړو؟ غیر له هغه کونډې نه، دغه چې اوس تښتېدلي دي، خو د دوی ښځې ټول په افغانستان کې پاتې، د دوی مړو ته ضرورت نه لري. یوه ښځه زړه نه، تاسې خو ډېر دیموکراسي وایاست، تاسې خو ډېر د ښځو حقوق ته، ستاسې ښځې هلته دي 15 کاله کېږي په اروپا کې یاست، دا خو کونډې شوې. خو باید دغه طالبان ودونه ورسره وکړي، نور اولادونه ترې راوړي، باید نسل ډېر سي. هغه خو بیا هم په پیسو یا په زور یا د ټوپک په زور مو کړي، یا د چوکۍ په زور. هغه دي اربکیان دي چې هغه هره ورځ مرداریږي. په سوریه کې دوی مرداریږي، په اوکراین کې اربکیان مردار سوه، په عراق کې دوی جنګ کوي، په افریقا کې دوی جنګ کوي، اوس یې پاکستان ته 15,000 راوستلي دي، دا هم ټول مرداریږي. نو د دوی ښځې چې پاتې سي دا څه په وکړي طالبان؟ دغه زه ستاسې نه پوښتنه وکړم، جمهوریت دې ماته جواب راکړي. د دغه 15,000 اربکیانو ښځې لري، ټول ځوانان دي، مرګ او ژوند امضا کړي دي هغه سره. هغه قطعې سفریا که سفردو قطعې مرګ و څو قطعات و چې هغه د غني صاحب د قومندې لاندې نه و، هغه مکمل د پنټاګون در اثر و امر در هر څه لاندې و. نو دا خو ټول مري هلته اولادونه، خو اولادونه خو وړوکي دي، پروا نه لري، هغه خو به یتیمخانې ته واستي. دا ښځې څه په وکړي؟ خو ځوانانې دي ښځې، او ارامیان ډېر پیسهدار هم وه، ډېرې ښایستې هم کړي دي، په دې هم خبر یم، او د ډېر ښه کورنۍ هم کړي. نو دا خو وروره کونډې کېږي، دا نو مجبور هغه طالبان ودونه ورسره وکړي. نو دوستانو خفه کېږئ مه، دا ډېر ښه کار دی، دا ثواب دی، والله دا ډېر ښه کار دی. د جمهوریت د څه ورته وایي د کونډو سره ودونه وکړي، ویې ساتي. دا خو جمهوریتیان نه دي چې وروره ارام ورسره وکړي، یا په اکرامه پسې ولاړ شي، وایي چې راسه اول پسخانې ته ځه، بیا به وروره اکرامې هم درته امضا کړو. دا خو مسلمان خلک دي، دا کار نه کوي. ګورئ دلته باید شی ونه کړي، زنا او دا کارونه نشته. زم دغه وایم، خدای دې دوی ته نیک مبارک کړي. ویې د جمهوریت هر څومره کونډې چې درته پاتې دي، عامو ته هم وروره د ولس دغه دي، موږ ولس یو، دغه اجازه ورکړو. والله ویې دا بیچارهګان یوازې دي. او هغه چې په اروپا په امریکا کې دي 15 کاله سو بیچارهګان، هغه هم زړه لري،
دوی دلته خپل ساعت هغه تیری یا هغه د مارنګ د خواته وړي یا بل یا بل هغه بیچارهګان هغه ښځې څه وکړي په دیواله وصولوي نو هغه سره ودونه وکړي که خبره نه ده دوی نه راځي بیا هغه که دوی راله پوسې دوی نه راځي ختم شو دوی مناطق